افسانوي زخمونه کې کاست څوک کاست پای کې ارباز دی عجب ګل صاحب دی جهانگیر دی او فیمیل کاست کې نیلم دا فیروزه دا سدرانور دا وخت ما سره چې کوم شخصیت ولاړ دی نو زه په خپل پروګرام کې ردوی د خدماتو احاطه نشم کولی خو بهرحال بیا به کوشش کوم چې ردی نه هغه پوښتنې کوم کومې چې ستاسو پوښتنې دي شاید عثمان صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مشي ډېره مهرباني عثمان صاحب دا راته ووایه دا وخت چې تاسو په کم سیټ باندې ولاړ د دې ډرامې نوم زموږ د کتونکو سره شریک یو مطلب د دې ډرامې سبجیکټ څه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا یو داسې ډرامه ده چې په سوشل میډیا ډومبي ځل باندې ما یو لیاوټ ورکو اشتهار نو پای کمنټس هم ډېر ساجیبه عجیبه راغله دا نوم ساجیبه غونته ما پسې جنت ولیکې نو ډېرو ملګرو په دې باندې اعتراضات هم کړي خو بهرحال هغه ته کلیر نه ما هم پای څه کمنټ ځکه نو کړم چې دا ډرامه راشي نو بیا به خلکو ته ښکاره شي چې د دې ډرامې د دې نوم څه مقصد دی د دې نوم مقصد دا نه دی چې آیا مونږ د هغه جنت ذکر کو چې هغه د کریکټر دا ویلي چې ما ته هغه جنت د اوس هغه کوم اصطلاحي مطلب چې موږ باغی ته ګورو دا د امور او د زوی کیسه ده او ډېره زبردست کیسه ده او د دولت او د دنیا په لالچ کې چې کوم خلک د مور پلار عزت نه کوي نو دای د لپاره ډېر لوی سبق دی نو په دغه موضوع باندې موږ جوړ کړی نو امید چې د خلکو ډېر خوښ شي ان شاء الله عثمان صاحب د ډایرکټر په هیڅ زمون کتونکو ته دغه خبر هم واضح کړي چې مطلب یو خړ ډرامه څنګه جوړیږي یا د یو خړ ډرامې د لپاره کوم سيزونه ضروری دي معیاري ډرامې د لپاره د خړ ډرامې او د معیاري ډرامې لپاره ټول نه خو لومبنې سټپ چې دی د سکرپټ دی چې ستا د سکرپټ موضوع د سوي چې هغه زموږ د معاشرتي چې کوم مسایل دي کوم ستونزې دي زموږ کلچر کې دنه په هغه حساب باندې بیا د ډرامې او د فلم چینج موضوع پکاري دا وجه دی چې فلم یو کمرشل موږ جوړو د کمرشل ویوز وی داږي نو آی کې موږ له کمرشل کارم کو او ډرامه یو څه شي چې ډرامه د کور شي دا خلک په کور کې ګوري لکه محسوس خلک دا نه ګوري چې سینما ته ځي او بس ټیکټ اخلي دا په هر کور کې په هر لاس کې په هر جیب کې دا ډرامه پرته نو د ډرامې د موضوع داسې اغستل پکار وي چې هغه زمونږ کور کې ماشومان کتی شي موږ خويند ورونو مور او پلار ټول سره کتی شو او خو په مینه ګورو چې موږ یو ځای ناس یو پای کې خبره را نشي مور پلار ناس یو زوی او شرمېږي چې یاره دا څه خبره ده یا رور ناس یو شرمېږي خپل منځ کې دا څه خبره ده نو د موضوع انتخاب چې کوم دی او د سکرپټ انتخاب دا د ډرامې لپاره خاص کر ډیر ضروری دی چې خر سکرپټ او خو موضوع چته شي عثمان صاحب دا راته وایي مطلب د سیډي او دور ډرامې به جوړېدلې هغه مارکیټ بند شه مطلب هغه روزګار ختم شه نن سبا خلک د یوټیوب د لپاره ډرامې کې دغه ویلې سره خبر کو تاسو څه غنئ مطلب چې ډرامه به واپس هغه شان ژوندې شي یاره امید دی کوم پوزیشن چې روان دی یو دور راغلی تاسو خبره چې ډرامې ختم شوی وي کنه نو هغه دور چې کم دی یو ټیم کې ختم شو هغه زمونږ د نشرابات چې کم دکاندارانو د هغې په وجه باندې ډېرې مسلې جوړې شوې د هغې وجه دا وه چې هغې یو ډېر زیات لکه بې انتها ولګر ډرامې هغه دا وه چې هغه کې ډایرکټران داسې راغله چې هغې د فلم په سټایل کې ډرامې جوړې کړې بیا د دکاندارانو سټایلونه او کیسې کتارې داسې وې چې هغه لکه د فرغونیت وي یو حساب سره نو هغې باندې الله تعالی یو زوال راوستو د هغې وجه چې نیتونه زړونه دا ټول یو بل د بدنیت شو منافقت پکې ډېر زیات شو هغه دور کې کاروبار بالکل په ټپو شو کېناستو اوس چې کوم دور روان دی نو زما په حساب باندې چې کوم دی دا روښانه دی راتلونکي دور د ډرامې لپاره هغې کې یو شرط دی چې معیاري ډرامې جوړ شي او پروفیشنل خلک ډرامې جوړي کی دا نه چې ګینه بس یو سړی راغی هغه یو کہانی راوچته کړو ډایرکټر یې واغ شو راشه یار بس دغه زما ویلن دغه هیرو دی ورادې ډرامه جوړو دسې ونی پروفیشنل ډایرکټر به پکاري پروفیشنل رائټر به پکاري پروفیشنل کیمرامین به پکاري نو اله به د معیار د ډرامې لپاره مضبوط پیلر دی دا پکار نو دا به آیا موږ دا نه وایو چې ګینه کاست کې د موږ سټارز واخلو دا دی نیو کاست به شکا خو دا درې کسان چې کوم کم از کم دا پروفیشنل پکار دي قدرمنو دا شاید عثمان صاحب ډېر تفصیلي خبرې وکړه او یقینا دی کې هیڅ شک نشته دا په دعوه سره دا خبر کوم چې د پښتو فلم د لپاره د پښتو ډرامې د لپاره د پښتو انډسټري د لپاره دا یو ډېره غټه اضافه ده عثمان صاحب دغه راته وایي د یو ډایرکټر په حیث دغه پښتون تاسو نه کوم مطلب چې زموږ انډسټري کې وګورو دغه درې څلور کسان دي مطلب شاید دی جهانگیر دی ارباز دی نیو ټیلنټ نیو کاست کوم مخې ته رانغلل دا څه وجه کیدی شي بس هغې کې ډېرې مسلې شته خو انشاءالله راتلونکي وخت کال 2-3 کاله پس په داسې وخت راشي چې زما په حساب باندې نیو کاست ته خلک توجه په دې ورکوي
چې د فلم ډیماند بشي اوس هم شوی دی. اوس که تاسو په یوټیوب باندې ډرامه مو ګورئ نو یو نوی هلک کوي په موضوع به ښیي نو د هغې ویورشپ په د سټارز د ویورشپ په نسبت باندې یو په ټریپل وي. نو د هغې وجه هم دا ده چې اوس خلک ښه شي ګوري. نو راتلونکي وخت کې به هم دا وخت را روان دی انشاءالله. زما خپل هم کوشش چې دی نه پس یو فلم ما انشاءالله پلان کړی دی او به نوي کاست سړي دا د غټ اختر نه پس په هغې کار شروع کوو که خیري نو به مکمل نیو کاست که سپورټینګ کاست کې زموږ چېرته پلار مور راغله به هیرو ویلن او هیروینز دا به ټول نیو دا ما پلان کړی انشاءالله که خیري. عثمان صاحب دغه راته ووایه چې اوس را روان اختر د اختر دپاره تاسو فلم کړی دی؟ اختر ته مونږ فلم کړی ورکوټ اختر ته مو کړی چونکې د کرونا په وجه باندې مسایل جوړ شو. څه نوم باندې؟ هغه نوي زخمونه کې کاست څوک؟ کاست په کې ارباز دی عجب ګل صاحب دی جهانگیر دی او فیمیل کاست کې نیلم ده فیروزه ده سدرانور ده داسې پکې نور هم ډېر ملګري زموږ کار کړی دی. څومره بجټ فلم مطلب غټ فلم؟ یاره دا بجټ په د دې تقریبا 70 لاک ته رسي تقریبا 70 لاک روپۍ او د هغې وجه هم دا وه چې مونږ د مینس کې ریلیز نه کړو چې بجټ یې ډېر زیات و. ان شاء الله اختر ته به خیر ریلیز کېږي.